هی د افغانستان اوسنیو واکدارانو ملا صاحبانو والله بالله بیا که د ځینې کارونه مو د برداشت وي لکه مقصد زه ډېر پام کوم په دې مسلو کې هسې نه چې بیا ټاپې په سړي لګېږي چې دا بیا هغه غواړي په افغانستان کې دغه غواړي خو ګورئ د شاه غازي امان الله خان او د باچا خان په انځورونه مو د هغه مخونه مو ورتور کړي وو معلومه او ثابته شوه دا په ثبوت ورسېده چې دا کار تاسې کړی وو ځکه چې پرون دوه ځوانان راولاړ شوي دي هغه یو ځوان د شاه غازي امان الله خان چې زموږ د خپلواکۍ او ستر اتل دی دا د هغه پر ضد یې جګړه کړې ده او دا وطن یې خپلواک کړی دی د هغه انځور یو ځوان صفا کوي هغه یې خپل اتل ګڼي زه تاسو ته حیران یم چې تاسې کومه مفکوره راوړې ده ګورئ دلته په پنجاب کې په د پاکستان کې د پنجاب ملایان طارق جمیل او داسې نور چې دا څومره مشران دي دا د قاید اعظم څومره تعریفونه کوي وایي په خوب کې ګوتې را په خوله کړې اوس مې ګوتې خوږې دي د هغه قاید اعظم تعریفونه کوي چې هېڅ داسې سیسټم نه لري نه تاریخ لري نه داسې بیخي پی ایچ ډي په هغه ریسرچ هم بند دی او تاسې د هغه شاه غازي امان الله مخ ورتوروئ چې د افغان ملت خپلواکي او د یووالۍ او د پرمختګ او د ترقۍ حتی نړیوالو کتابونه د هغه په میړانه لیکلي دي تاسې راځئ د هغه مخ ورتوروئ د دې نه موږ څه معنا واخلو یو خو دغه استعمار دی چې دا موږ ورسره په جګړه یو دا د افغان ملت خپلواکي او اتلان نه ترې برداشت کېږي او تاسې این هغه کارونه شروع کړي دي لکه ګورئ